سلامونه او نیکې هیلې رب تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او سلامت یاست. د پری سکالرشیپ چینل ته ښه راغلاست. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا حاضر شوی یم چې له تاسو سره د فری سکالرشیپونو په تړاو نوي معلومات شریک کړم. دا معلومات ایټالیا د کالابریا پوهنتون په تړاو دي. د ایټالیا د کالابریا پوهنتون وړیا سکالرشیپونه افغان زده کوونکو ته وړاندې کوي. راځو نن ورځ د کالابریا د پوهنتون په تړاو معلومات ولولو او په راتلونکي ویډیو کې به تاسې ته د کالابریا پوهنتون ته د اپلای کولو په ټوله طریقه باندې وغږیږو او همداشان به یې د ثبت نام ټوله پروسه در وړاندې کړو. خو له هر څه وړاندې دا مهمه ده چې د ایټالیا د کالابریا د پوهنتون په تړاو معلومات ترلاسه کړو. د کالابریا پوهنتون هر کال 120 تحصیلي بورسونه د لیسانس، ماستري او دکترا په سویه نړیوالو ته وړاندې کوي. نوموړی د ایټالیا یو دولتي پوهنتون دی چې په کوزنسا کې په 1902 میلادي کال کې جوړ شوی دی. اوس مهال 25,500 زده کړیالان، 800 څیړونکي او 200 اداري کارکوونکي لري. نوموړی پوهنتون په مهندسۍ، اقتصاد، ټولنیزو او سیاسي علومو، انساني علومو، درمل جوړونې، تغذیه او روغتیایي علومو په برخو کې بورسونه ورکوي. د ماستري او لیسانس لپاره که موږ پورتنۍ څانګې په کوچنیو برخو وویشو نو تاسو ته به واضح شي چې موږ کومو برخو ته اپلای کولی شو. تاسې کولی شئ چې په مالیه او بیمه، کیمیا، ریاضیاتو، فیزیک، سیول انجینرۍ، مهندسۍ، د پروژې منیجمنت، میخانیکي انجینرۍ، روباټیک انجینرۍ، مخابراتي انجینرۍ، کمپیوټر ساینس، صحت برخو ته اپلای وکړئ. کوم اسناد ورته مهم دي؟ پاسپورت، شهادتنامه، د ماسترۍ لپاره د لیسانس ډیپلوم، علمي سی وي، ترانسکریپټ، د ایټالیایي ژبې ډیپلوم که درلودو مو مهم دی او د انګلیسي ژبې ډیپلوم که درلودو مو مهم دی او هر بل سند چې علمي ګټور ثابتېدای شي. نوموړي پوهنتون ته د ثبت نام وروستۍ نیټه د 2022 کال د اپریل میاشتې تر 14 نیټې پورې کیدلی شي. یعنې تاسو کولی شئ چې د 2022 کال د اپریل تر 14 نیټې پورې ثبت نام وکړئ. که یوه رشته مو انتخاب کړه هغه مو خوښه نه شوه، د بلې رشتې د انتخاب لپاره باید لومړني معلومات چې تاسو ورکړي وي ټول ړنګ کړئ او ټول اسناد مو باید د PDF په شکل وي. د دغو بورسونو مزایاوې دا دي چې دغو بورسونو ته د کامیابو کسانو لپاره د ښار مالیه معاف ده، د ایټالیا وړیا اقامت ورکول کیږي، غذا یې وړیا ده او همداشان 2500 یورو هره میاشت جیبي خرڅه هم ورکوي. د کالابریا پوهنتون ته څه ډول اپلای کولی شو؟ د کالابریا پوهنتون ته اپلای کول په آنلاین بڼه صورت نیسي چې په راتلونکي ویډیو کې به یې لینک او لارښود در سره شریک کړي. هیله من یم چې دا معلومات به ستاسې د خوښې او ګټې وړ وګرځي. په راتلونکي ویډیو کې به د نوموړي پوهنتون په تړاو د ثبت نام فورم او همداشان طریقه یې له تاسو سره شریکه سي. هیله من یم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او راسره ملګري شئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.